بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. نن تاسو ته د تورو د برخې وروستۍ ویډیو وړاندې کوم چې د تورو په برخه کې 19مه برخه کې موږ دوه توري لرو چې یو دوه چشمه هې ده یا دوه سترګې هې ده او بل هم د یا توری دی چې په دې دواړو کې زه تاسو ته جملې جوړوم او د تورو د لیکلو لړۍ زموږ ختمیږي او په دې شکل نورې برخې مو دوام لري. نو هې د چشمه یا دوه سترګې هې دغه دی. په دې کې زه تاسو ته یو کلمه لیکم چې هې یو بله هې په یاد وي چې موږ هغه لرو چې هغه په حلق کې ویل کېږي هې او هې دا دواړه سره فرق لري. هغه هې حلوا ده، نو دا هې د چشمه ده. هې هوا. مثلا زه په دې کې جمله لیکم: د سهار تازه هوا بدن ته ګټه رسوي. د سهار تازه هوا بدن ته ګټه رسوي. هوای تازه صبح با وجود ما فایده دارد. هوای تازه صبح با وجود ما فایده دارد. او بل جمله زه لیکم چې زموږ هیواد ډیره ښه هوا لري. زموږ هیواد ډیره ښه هوا لري. کشور ما هوای بسیار خوب دارد. کشور ما هوای بسیار خوب دارد. او بله جمله زه پکې لیکم چې پاکه هوا د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. پاکه هوا د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی. هوای پاک یک نعمت بسیار کلان خداوند جل جلاله است. هوای پاک یک نعمت کلان خداوند جل جلاله است. ګرانو دوستانو، په دې کې هم د هې په توري کې هم درې جملې درته ما ولیکلې. کورنۍ دنده مو دا شوه چې تاسې په داسې حروف چې په هې باندې د چشمه باندې شروع کېږي 10 داسې نومونه ولیکئ، هغه په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. لکه مثلا لکه دغه کلمه چې ما لیکلې هې واو الف، کله چې درې واړه یو ځای کېږي نو هوا ترې جوړېږي. هوا. په دې ترتیب ګران دوستانو زموږ دا لړۍ جاری ده. ګرانو دوستانو، بل حرف زموږ د تورو د لړۍ یا د الفبا د حروفو وروستی توری دی چې هغه د یې توری دی. یې تاسو د شکل سره بلد یاست، په دغه شکل لیکل کېږي. نو ګرانو دوستانو، په دې کې زه تاسو ته یو کلمه لیکم چې یې یووالی متحد کېدو ته وایي، یو ځای کېدو ته وایي. نو زه تاسو ته په دې کې جمله لیکم چې یووالی د خلکو یو موټی کېدو ته وایي. یووالی د خلکو یو موټی کېدو ته وایي. یووالی د خلکو یو موټی کېدو ته وایي. دوستای عزیز، یووالی یا متحد شدن
متحد شدن یا یکجا شدن مردم را میگویند. او په دې کې بله جمله زر ته لیکم چې مثلا پرته له یووالي پرمختګ ناشونی دی. پرته له یووالي پرمختګ ناشونی دی. دوستای عزیز، بدون متحد شدن ما ترقی و پیشرفت ناممکن است. ترقی و پیشرفت ناممکن هست. بله جمله زه لیکم چې یووالی زموږ ستر ارمان دی. یووالی زموږ ستر ارمان دی. متحد شدن یا اتحاد ارمان بزرگ ماست. متحد شدن یا اتحاد ارمان بزرگ ما است. نو دوستانو د یې په توري کې هم ما تاسو ته 3 جملې ولیکلې. په دې ترتیب تاسو به نورې جملې پکې جوړوئ او مثلا داسې نومونه به ولیکئ چې هغه د یې په توري سره شروع شوي وي او 10 داسې نومونه به پیدا کړئ چې په دې توري پیلیږي، هغه به لیکئ او په مناسبو جملو کې به یې کاروئ. نو تر بیا چې زه ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، په پاک الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.